يا من عصيت الله يوما غافلا. کبر او غرور کول د زړه له لویو ناروغیو څخه دي او غرور داسې دی چې کله یو څوک په خپل ځان فخر وکړي، لکه خپل د پوستکي په رنګ فخر کوي، په خپل قد، پیسو، کورنۍ او یا په خپله ژبه فخر وکړي. علما کرام وایي د زړه د دا ډول ناروغیو علاج پوهه او عمل دی. د علم علاج دا دی چې موږ الله جل جلاله سره خپلې اړیکې ټینګې کړو او فکر وکړو چې موږ له کوم ځای راغلي یو. د انسان په اړه لږ مخکې فکر وکړئ. موږ د وینې یوه ټوټه وو، سمه ده، او اوس موږ ولاړ یو. خلک ولاړ دي او د خپل رب څخه دفاع کوي، مګر دوی له کوم ځای څخه شروع وکړه؟ تاسو یې په ډېره اسانه توګه وینئ. موږ له یو نرم ځای څخه راغلي یو، موږ قوي شوي یو او بیرته به ضعیفه کیږو او موږ به بیرته ستنیږو. کوم مشکل نشته. که هر څومره سرمایه‌دار او مشهور یې، ته باید دا نړۍ په اسانه پرېږدې. ته به دا نړۍ ترک کوې. نو هغه څه دي چې موږ یې په اړه فخر کوو؟ لومړی موږ باید په دې پوه شو چې موږ څوک یو. دا په زړه پورې ده، ځکه موږ د خپل ژوند په اړه فکر کوو. هغه څوک چې هر وخت د خپل فزیکي جوړښت د ښه والي احساس کوي، هغوی به هم په همدې ځمکه کې مړه کیږي. هغه څوک چې د فوټبال مسلکي لوبغاړي دي یا د نورو لوبو لوبغاړي چې دې ته تیار دي تر څو په قهرمانۍ سره ولوبېږي، او بیا داسې ورځ راځي چې هغه په خپل بخش کې داسې حد ته رسیږي چې مرګ ترې هیر شي، او بیا هغه صرف د زړه د حملې له امله مړ کیږي. حتی د نړۍ تر ټولو سرمایه‌دار شخص، حتی لوړپوړي چارواکي، کله چې په تیاره کې سفر کوي او تیاره د یوې خطرناکې حادثې سره مخ شي، نو څه به وکړي؟ تاسو وینئ چې زموږ څخه یو تن هم په خپل تقدیر حاکم نه دی او نه یې کنټرولولی شي. نو بیا ولې غرور او پر ځان فخر وکړو؟ موږ باید د الله پاک شکر ادا کړو چې موږ ته یې ژوند راکړی. موږ باید په هغه څه شکر وباسو چې الله پاک راکړي دي. د درملنې دویم پړاو عملی درملنه ده، او په عملی درملنه کې راځئ که په عملی ډول ونه شو کولی تر څو خپل غرور کنټرول کړو، نو بیا باید داسې څه وکړو تر څو مو نرم کړي. یو سخت کار ترسره کړئ چې له توانه مو زیات وي، او بیا لږ فکر وکړئ، نو پوه به شئ چې څومره ضعیف یاست. خپل غرور مات کړئ تر څو الله پاک ته نږدې شئ. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله